وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دا ورور پوښتنه کوي په بازار کې داسې رواج دی چې کله ګاهک راسي دکان ته او په دکان کې سامان نه وي نو دکاندار یې د بل دکان څخه ورته رااخلي ورکوي یې. دغه سودا څنګه ده؟ ښه پوښتنه ده. کله چې تا ته یو ګاهک راغی، ستا د مثلا د دواو دکان دی، نو ستا په دکان کې هغه دوا نسته، ته ځې د بل دکان څخه د بل دواخانې څخه هغه دوا رااخلي و ګاهک ته یې ورکوې. دا ښه خبره ده. خو دلته یو خبره باریکي باید لحاظ سي. هغه باریکي دا ده ته چې کله دا دوا د هغه دکاندار څخه راواخلې، دلته په دې ګاهک باندې خرڅوي په ګټه باندې. مثلا دا یو بوتل دوا ده، دا تا راواخیستله په 100 افغانۍ، ته اوس دې ګاهک ته ورکوې په 120 افغانۍ. نو دا 120 افغانۍ ټوله و اصل دکاندار ته، اول دکاندار ته ورکه، بیا خو مشکل نسته. د ده سودا وه تا ور خرڅه کړله، ډېره ښه خبره ده. یو صورت بیا دا دی چې د ده سودا وه د ده څخه تا واخیستله، د ده سودا وه د ده څخه تا واخیستله په 100، اوس یې ته په ګټه باندې خرڅوې په 120 باندې. د ده سودا وه د ده څخه تا واخیستل په 100، اوس یې ته خرڅوې په هغه باندې په 120. نو دا 120 روپۍ ته ځان ته راګرځوې، نو دا صحیح ده چې 120 دې ځان ته راګرځوې. خو کله که دا سړي هغه سودا نه واخیستل، نو بیا دا بوتل ستاسو، بیا خو نو دا بوتل ستاسو. دلته زموږ مشکل دا دی که چیرې ګاهک هغه شی واخیستی په 120، بیا یې زه د ځان بولمه. که ګاهک هغه شی په 120 نه واخیستی، بیا یې بیرته چا ته ورکوم؟ اصل دکاندار ته یې ورکوم. نو که د ځان بولمه، بیا یې باید څه په وکړمه؟ بیا باید کښېږدمه، هغه ته خپلې 100 افغانۍ ورکړمه. او که د ده بولمه، نو بیا که زه په 120 خرڅوم، که په 100 خرڅوم، که په 110 خرڅوم، باید ټول چا ته ورکړمه؟ دوکاندار. خو دلته موږ مشکل دا دی چې په 120 یې خرڅې کړم، هغه 100 جیب ته اچوم، 100 هغه ته ورکوم. او که داسې وي چې په نسي خرڅه، بیا یې بیرته ده ته ورکومه. نو دا طریقه چې دا غلطه ده، داسې نه ده په کار. دا ورور وایي په بعضې مسجدونو کې کتبې ځوړندې وي او په هغه باندې آیات یا حدیثونه نوشته وي. دا د شریعت له نگاه څخه څنګه دی؟ جایز دی که نه؟ که مخته نه وي، یو طرف بل طرف ته وي یا شاته وي، یا مخته دومره لوړې ځوړنده وي چې د لمونځګزار در سر لوړې وي، معنا یو څوک چې په لمانځه باندې ودرېږي، د لمانځه په وخت کې د هغه چورت نه پکې، فکر نه پکې بندېږي، د هغه په لمانځه کې فکر نه پکې بندېږي، بیا پروا نه لري. او دا چې یو څوک دا کتبې و خطونه په مسجد کې دومره لاندې وزړوي چې د لمونځګزار و مخته زړېږي، نو د لمونځګزار و مخته چې زړېږي په لمانځه کې چې هغه ولاړي، هغه ورته ګوري، د هغه فکر پکې بندېږي، په لمانځه کې خلل راځي. دا مکروه عمل دی. زموږ فقهای کرام وایي مسجد به د محراب طرف یا محراب به داسې مزین نه جوړوي، داسې به یې نه ښایسته کوي چې د لمونځګزاره په لمانځه کې فکر پکې بند سي او په لمانځه کې خلل راسي. داسې نقشونه به نه کې جوړوي، داسې خطونه به نه کې نوشته کوي چې د لمانځه والا د لمونځګزاره فکر پکې بند سي، په لمانځه کې چورت خراب سي. دا مکروه دی. نو خطونه هم یا مخته کې زړې دومره لوړې، لکه وګوره زموږ په مسجد کې دا خط نوشته دی، ګوره دومره لوړ دی چې ورته ګورې سم داسې به سر پسې کږوې. اوس دې کې د لمانځه والا فکر نه بندېږي، یا یې راسته طرف، چپه طرف یا شاته وزړوه، او یا که مخته وي دومره لوړ به وي. دا چې د لمونځګزاره په مخامخ باندې وي، نو دا عمل مکروه دی. امان الله یم د ګلبهار سینټر څخه. اول د یو چا وای فای کارول څنګه دي چې د هغه ځای مشر یا مسؤل خبر نه وي؟ غلا ده.
غلا ده اجازه نه لري چې اجازه نه وي استعمالول یې ناجایز دي غلا ده ځکه دا خو باقاعده خریداري کیږي په بازار کې رانیول کیږي پیسې په ورکول کیږي خیر دا ځان ته مسله ده چې دا یو ډیجیټلي پیسې دي یا دا نن سبا په دنیا کې بیخي دغه د کاغذه پیسې او د اوسپنې پیسې استعمالیږي نه ټولې سودایو په دې ډیجیټلي پیسو باندې دي نو سبا به ته د یو چا د اکاونټ څخه خپل اکاونټ ته پیسې راواړې وایي دا غلا نه ده دا خو نو خو دا وای فای کې باقاعده چې تی استعمالوې دا پیسې استعمالوې په دې وای فای کې دا 1000 2000 3000 1500 افغانۍ جمع کړي دي چې استعمال کړي د ډیټا دی استعمال کړل دا غلا ده نو د بې اجازې استعمالول نه دي جایز دوهم زه د یو وزارت محافظ یم ما ته دولتي سیمې کارټونه راکړي دي او زه د بل وزارت څخه نور دولتي سیمې کارټونه اخلم دا څنګه دي که چیرې هغه په دې باندې یعنی هغه وزارت والا په دې باندې خبر وي چې ته یعنی قانونا تا ته د اجازه وي بیا یې اخیستلی سي مثلا د هغه وزارت والا یې هر رسمي کس ته ورکوي ما په خبره ښه ځان پوه کړه یو وزارت ته سیمې کارټونه راغلي دي هغه سیمې کارټونه هر رسمي کس ته ورکوي چې خالي په حکومت کې رسمي ته اخیستلی سي او که دا سیمې کارټونه یوازې د هغه وزارت تر رسمي خلکو پورې محدود وي او ته په بل وزارت کې یې د دې وزارت هغې په پټه باندې اخلي بیا دا دوکه ده نه ده جایز الله پاک دې وکړي چې زما په خبره پوه سوی محترم را روانه جمعې ته د جنگ بدر واقعه موږ ته بیان که الله پاک دې خیر درکړي انشاءالله که ژوندي وو موږ ته خو اکثره بیانونه د جمعې په ورځ باندې د حج اوقاف څخه راځي نو که هغه بیان کې ګنجایش وو وخت پاته سو انشاءالله العزیز بیان به کوم دا موضوع مې تېره جمعه بیان کړله هغه تېرې جمعې کلیپونه واوره په هغه کې دا بیعت خبره سته په یو رکعت کې یو صورت ویل او په بل رکعت کې بل صورت شروع کول او په مابین کې یو صورت پرېښول څه حکم دی قصدن داسې کول مکروه دي او که چیرې د انسان فکر نه وي اوسې بیا مشکل نه لري قصدن داسې کول دا مکروه عمل دی د جمعې په لمانځه کې د ټولو سنتو لمنځونو نیت د جمعې وکړو که پکې د ماپښین نیت وکړو نه په ټولو کې د جمعې سنت دي ټول د جمعې سنت دي او یوه خبره به زه دا درته واضح کړم چې بعضې ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او شیخ صاحب محترم خدای دې داسې که دا شان لیکلي هغه ځکه نه وایم چې پر خلکو باندې تلوار یي ناوخت یي نو دا شان زه نه وایم تاسې خفه نه سئ تاسو سلام لیکلی وي احترام کلمات مو لیکلي الله پاک تاسو ته اجر درکړي خو زه ځکه نه وایم چې وخت دومره نه در وقت نماز جماعت سر انسان چش دی یو وای ورچته نه سوالې زه څنګه وایم ته فارسی باندې نه سې ویلې زه په پښتون څنګه وایم که یو څوک یو کار ولري په مرکز کې مګر نوموړی کس له مرکز څخه ډیر لیرې وي راتګ ډیر مصرف او ستړیا غواړي بل نفر ورته نوموړی کار د پیسو په بدل کې ورته کوي جواز لري او که نه بالکل مشکل نه دی اجاره دغه ته وایي اجاره دغه ته وایي ستا کار دی زه د پیسو په بدل کې درته کوم په دې کې هیڅ مشکل نشته و چې کار جایز دی در وقت نماز جماعت سر انسان در وقت نماز جماعت سر انسان ظرفیت بیاید چی کند اگر اینطور ظرفیت بیاید که نمیتواند که استاد شود شرعاً اجازت داره که بشینه جواز داری شرعاً که شما نماز را خود را نماز را قطع نکنی نماز خود را بشینی به نشستن و نماز را تمام کنی محترمه د لاعلاج مرض لپاره دعا راوښیه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین
د سیدنا ایوب علیه السلام دعا ده، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا وایه د هر قسم لا علاج مرض لپاره علاج دی. یو دعا یا آیت راته ووایاست چې الله جل شانه ښه دینداره میرمن راته نصیب کړي. خلک ساده ښځه نصیب پیدا کولی، دی دینداره میرمن غواړي، دینداره ښایسته. دومره هغه یو طالب دکان ته ورغلی و، دکاندار ته یې ویل ول دکانداره مربع به نه وي در سره. څه شي به نه وي؟ مربع. هغه ول دکانداره دا بیخي خټه ده. ول دومره خټه نه ده، ما سره دا ساده مربع ده، ته بیخي خټه غواړې مربع. نو دی اوس دینداره ښایسته میرمن غواړي، هغه هم په تعویضو باندې غواړي. اوس خلکو ته دغې نور پیدا کېږي مړه سوله. خو بخیر د سیدنا ابراهیم علیه السلام دعا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین. یا الله موږ ته داسې اولاد و بیبي را نصیب کړه چې زموږ د سترګو یخوالی، وجعلنا للمتقین اماما، او زموږ اهل و فامیل زنانه اولاد موږ ټوله د متقیانو لپاره امامان وګرځوی. برای کسی که خطبه نکاح و ایجاب و قبول میکنه پیسه داده شود یا خیر بالکل داده شود؟ یه که مردم نکاح را به دعا میخواه و یک کس بر شما خطبه نکاح و عقد نکاح میکنه، شما ورا 1000 روپیه نمیتی؟ باید ورا خب تنبال و کمیس هر دو بیتی. چرا داده نمیشه؟ داده شود. اینمی کار شرعان هم به اینمی کار اجرت، اگر یک کس به اینمی کار اجرت میتوانه که اجرت بگیرم. و در وطن ما و شما خو مردم علما برای اینمی اجرت نمیخواه، ولی مردم به اینمی کار از طرف خود یک هدیه میتم. بالکل صحیح است، هدیه بیتی بسیار خوب کار است. که یو سړی د واده یا د ختم ته خبر نه وي، نو دی د واده یا د ختم ډوډۍ خوري، نو دا ډوډۍ روا ده که یا؟ نو ختم خو خیرات دی، خیرات خو به هر چا ته روایي، خیرات خو نو څه میلمستیا نه ده. او د واده و ډوډۍ ته بې خبره تلل دا غلا ده. دا څه ده؟ دا غلا ده. حدیث شریف کې راځي وایي څوک چې بې دعوته د چا و ډوډۍ ته ورځي دا غل دی. پوه شوې په خبره؟ د چا و ډوډۍ ته بې دعوته تلل دا غل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو چا میلمه و، نو نبی علیه السلام چې کله هغه کور ته روان سو، بل سړی د شا د خوا په پسې سو. کله چې هغه کور ته ورسېدی، نو نبی علیه السلام د کور خاوند ته وویله ول ان هذا اتبعنا، ول دا سړی په موږ پسې سوی دی، موږ نه دی روان کړي. که ستا خوښه اجازه ورکړې، که جنۍ خوښې رد یې کړه. هغه ویل یا اجازه ده. په ولاړه باندې یعنی د تک په حالت کې درود شریف ویل څنګه دی؟ بعضې خلک وایي د پښو درد پیدا کیږي، نه مشکل نه لري. په ولاړه، په ناسته، په پروتي، په اوداسه، بې اوداسه، په جنابت، بې جنابت، په ټولو حالتو کې ورسي. یو قرآن شریف په جنابت کې نسی ویلی چې څو دې غسل نه یې کړي، او بې اودسه قرآن شریف هم ویلی سي. الله جل شانه د عقلمندو خلکو صفت دا بیان کړی دی، الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. زما عاقل بندگان هغه دي چې په ولاړه، په ناسته، په پروتي، په هر وخت ما یادوي. دوی د پښو درد پیدا کوي، د پښو درد ختموي، هر وخت کې وایه. د سهار سنت په کور کې وسی او جماعت ته ولاړ سي، خو وختي وي، ایا تحیت د مسجد کولی سي که نه؟ نه. د سهار د سپېدو راختو څخه وروسته بیا تر لمر ختو پورې فقط 2 رکعاته د سنت د سهار جایز دي. د سهار د سنتو څخه ما سوا نور نوافل ټوله منع دي. نه تحیت المسجد کولی سي، نه تحیت الوضو کولی سي، نه بل عمل کولی سي. ټوله نوافل ممنوع دي سوا له چا څخه 2 رکعاته د سهار سنت کولی سي، نور نوافل منع دي تر څو چې لمر نه یې راختلی.
سوال این است که روز معلم جایز است یا خیر؟ حتی در بعضی مدارس هم روز معلم تجلیل می شود. تجلیل مطلب چی است؟ یکی است که روز معلم به این معنی که مثلا اینمی روز و اساتذه در مدارس به شاگردای خود اهمیت معلم بیان میکنه، فضائل معلم بیان میکنه، حقوق معلم بیان میکنه و خامخا اینمی ضروری یک عمل شرعی نیست، برای اینمی ثواب طلب نمیکنه که اینمی یک عمل شرعی از ثواب داره فلان، ایت نیست، یک عمل شرعی نیست. مثل که ما و شما تجلیل از روز فتح میکنیم که اینمی روز ما و شما بر روس فتح یاب شدیم، در اینمی روز ما و شما بر امریکا فتح یاب شدیم، اینمی یک عمل شرعی نیست، بنیت شریعت و ثواب نمی، پس مشکل نداره. اگر بنیت ثواب میکنی پس اینمی بدعت جور میشه، جایز نیست. نگاه کردن سگ در خانه از نگاه شریعت چه حکم داره؟ و اگر از مجبوری باشه، اگر از مجبوری باشه مشکل نداره که برای شکار نگاه کردی به سبب اینمی شکار میکنی، یا برای حفاظت خانه از مشکل نداره. و اگر برای شوق نگاه میکنی، هر روز از ثواب انسان یک قیرات کم میشه. شما که کدام اعمال میکنی، نماز میخوانی، روزه میگوری، صدقه میگیری، میتی، به اینمی سبب به شما که کدام ثواب جمع میشه، از اینمی ثواب هر روز یک قیرات سوخت میشه. یک قیرات چقدر از خبر داری؟ به اندازه جبل احد، به اندازه کوه احد، اینطور ثواب شما سوخت میشه، برباد میشه. و در کدام خانه که سگ باشه در اون نمو خانه ملائکه رحمت نمیره.